Hello everybody, how are you? Fine, feeling well, happy, delighted, cheerful, okay, that's great. That you are fine and will find with the grace of Almighty Allah. سلام ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس دی page 103 یو سل او دریمه صفحه unit 10 review of units from 6 to 9. You know, before to start the lesson, let me talk about the previous lesson. What did we talk about in the previous lesson? Dear students, you know, in the previous lesson we talk about possessive adjective. What? Possessive adjectives. You know, what is possessive adjective? What do we use possessive adjective for? Possessive adjective is used to show possession. Possessive adjectives is used to show the possession. You know, how many possessive adjectives do we have? We have 7. What are those? Let me write them. Those are like, the first is his, her, its, my, your, our, and their. We have these 7 possessive adjectives. You know, possessive adjectives. Also, you know, his. We use his to show the possession of he. His د چا لپاره استعمالوو؟ his د دې لپاره استعمالوو چې موږ ته راوښیي څه شی؟ ملکیت. د چا؟ د he. هر د چا لپاره؟ هر د دې لپاره استعمالوو چې موږ ته ملکیت راوښیي د she. د she. its د it لپاره استعمالیږي. my د I لپاره. your د you لپاره. our د we لپاره. their د دې لپاره. ګرانو زده کوونکو وګورئ دغه possessive adjectives دي. possessive adjectives دي او subject pronouns دي. نو موږ دغه possessive adjective د دغو subject pronoun سره استعمالوو. وګورئ he his د he سره. د she possessive adjective په چی باندې ښیو؟ په her باندې. د it د په its، د I د په my، د you your، we our، they their. ګرانو زده کوونکو د ده معنا څه شی ده؟ وګورئ his معنا د هغه، her معنا د هغې، its معنا د ده، my معنا زما، your معنا ستاسې، our معنا زموږ او their معنا د هغوی. د مثال په ډول وګورئ زه تاسو ته وایم چې Ali has a car. Ali has a car. Ali یو موټر لري. ګرانو زده کوونکو وګورئ Ali has a car. موږ په تېر لوست کې has ویلی دی. has د لرلو معنا ورکوي. has د he she it سره استعمالیږي د مفردو نومونو سره. معنا Ali has a car، Ali موټر لري. اوس څنګه وایو چې دا د هغه موټر دی؟ دا د هغه موټر دی. نو څنګه وایو؟ وګورئ this معنا دا. this is دا دی. his car د هغه موټر. که زه وایم چې زه موټر لرم نو بیا به د څنګه وایم؟ بیا به زه وایم چې I have a car. I have a car. زه یو موټر لرم. او بیا که وایم چې هغه زما موټر دی نو بیا به څنګه وایم؟ That is my car. وګورئ د I ملکیت ما په چی باندې وښوده؟ په my باندې. د I ملکیت په my باندې ښودل کېږي. I معنا زه، my معنا زما. Like I am a student. زه یو شاګرد یم. I am a student. This is my pen. دا زما قلم دی. Right? Like I am a teacher. زه یو استاد یم. You are تاسې یې my students زما شاګردان. وګورئ ملکیت ښیي. his her its I you د لپاره بیا
my دی your دی our دی او their دی. ګران زده کوونکو تاسې د هر possessive adjective لپاره څه وکړئ یو مثال جوړ کړئ. دا ستاسې دنده ده. وګورئ ډېر اسانه مثالونه ګرانو زده کوونکو ټول په دې ساده شکل سره جوړ کړئ. مثال به داسې جوړوئ ګرانو زده کوونکو. وګورئ زه تاسو ته یو مثال لیکم لکه Jamal is a boy. Jamal یو هلک دی. right? Jamal یو هلک دی. اوس وګورئ his father's name is Ali. د هغه د پلار نوم علي دی. همدارنګه ګران زده کوونکو نورې جملې هم جوړولی شئ لکه ټولې جملې ګران زده کوونکو داسې جوړه کړئ چې have او has هم پکې استعمال کړئ او بیا بیرته پکې ما هم استعمال کړئ لکه Jamil has a book. Jamil has a book. Jamil یو کتاب لري. This is his book. دا د هغه کتاب دی. وګورئ ګرانو زده کوونکو دلته ما څه شی استعمال کړه. په اوله جملې کې ما had استعمال کړه. پوهېږئ چې has د مفردو نومونو سره استعمالیږي او دوهمې جملې کې ما has استعمال کړ. ولې چې د جمیل ملکیت موږ په څه باندې ښیو؟ په has باندې ښیو. ګرانو زده کوونکو دا د possessive adjective څه شی و؟ بیا هم تاسو ته تشریح و تر څو ستاسې سم زده سي. ګرانو زده کوونکو اوس راسئ صفحه 103 ته match the pictures with the correct word. وایي لاندې تصویرونه له سمو کلمو سره مقایسه کړئ یا له سمو انځورونو سره یې ونښلوئ. اول تاسو ته یې څو نومونه درکړي. تاسو ته یې ټول 12 نومونه یا 12 کلمې درکړي. and لما پسې دا کلمې تکرار کړئ. ant ball car desk eagle fox glass hand ice cream jar key lock. Now dear students, match these words with the correct picture. You know ant معنا میږی سو له میږی سره نښلولی. بال وګورئ دومه کلمه بال دی. بال له موږ سره اتم انځور دی. تاسې به دغه بال له دغه انځور سره نښلوئ. په همدې شکل وګورئ کار څنګ ته یې کار دی دا د سره ونښلوئ. ډیسک معنا میز له اول انځور سره یې ونښلوئ. په همدې شکل هره کلمه له سم انځور سره ونښلوئ. له هغه انځور سره به کلمې نښلوئ په د کوم انځور نوم چې هغه کلمه وي. ګرانو زده کوونکو read the above words with the correct pronunciation. اوس پورتني کلمې په سم لهجې یا په سم تلفظ سره یې ولولئ. بیا یې هم درته ګرانو زده کوونکو وایم. وګورئ ant glass ball hand car ice cream desk jar eagle key fox ice
ice cream, ice cream, lock, lock, lock. Now, dear students, what's your homework? Your homework is write the words of part C in your notebooks. ګرانو زده کوونکو تاسې د 102 صفحې هغه جملې په خپلو هغه کوم کلمې چې موږ په پارت C کې درلودلې هغه کلمې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. Draw your favorite picture and color it. او د خپل د خوښې انځور انتخاب کړئ، هغه رسم کړئ او بیا هغه رنګ کړئ. ګرانو زده کوونکو دا ستاسې کورنۍ دنده و. ګرانو زده کوونکو ګورئ موږ په دغې لوست کې تاسې ته دا ریویو د شپږم او اووم یونټ ریویو هغه شیان چې موږ په پنځم او په شپږم او اووم یونټ کې ویلي وو د هغوی تکرار ول. د هغو 12 کلمو دوباره تکرار، د هغوی تلفظ، د هغو لیکل، د هغو په جملو کې استعمالول تر ټولو مهم څیز و. ګرانو زده کوونکو وګورئ بیا هم ما تاسو ته سبجیکټ پروناونس له پروډکټیو اجکټیو سره تشریح کړل. تاسې باید هر پروډکټیو اجکټیو په جملو کې استعمال کړئ تر څو دا ستاسې هیر نه شي. او همدارنګه کومې کلمې چې موږ وویله دغه کلمې هم په جملو کې استعمال کړئ. کله چې تاسې یو نوی کلمه یا یو نوی لغات زده کوئ try to use them. کوشش کوئ چې هغه په جملو کې استعمال کړئ. کله چې تاسې یو لغات په جمله کې استعمالوئ یو نوې کلمه نو هغه کلمه بیا ستاسو څخه نه هیریږي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.